زمون زمانه کې د بېحایي مسلې خلکو ته متوجه دي. مختلف مسایل دي. کوم اسباب یو مؤمنه کورنۍ چې ځان نسبت اسلام ته کوي چې هغه اختیار کړي او د دغه بېحایي نه بچ شي؟ بېحایي دا یو خطرناکه بیماری ده او قرآن او حدیث کې ډېر بد ویلې شوي دي او حدیث کې ورته اشاره ده کله ایمان هم د انسان نه سلب شي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. شیخ صاحب د میډیا څومره رول ادا کوي په فحشا خورولو کې او د ځوانانو په خرابولو کې؟ انسان زړه هغه پورې پاکېدی نشي تزکیه نشي کېدی چې څو پورې د هغه نظر محفوظ شوی نه. الله د هغه خلکو ته انتهایی سخته دمکي ورکړې ده ان الذين يحبون الفاحشه. موږ ته میسجونه خلک کوي چې ټول عمر مې ګنده فلمونه ګټلي ځان مې خراب کړی زناګانې مې کړي. نو داسې کس دپاره کومه مخرج شته دی کومه لاره شته د وتو؟ توبه داسې یو بهترین عبادت دی چې داسې زموږ دا ژوند حیات طیبه ګرځي یو نوې زندگی تقریبا موږ او تاسو ته میلاویدی شي. شیخ صاحب دا معاشره کې چې موږ نن سبا اوسېږو خلک پریشانه دي امن نشته دی هر یو کس او هر یو کس د امن نه وستلو لپاره مختلفې ټوټکې استعمالوي. تاسو ته پته ده ابراهیم علیه السلام چې کله خانه کعبه جوړوله دغه وخت کې هغه ډېرې ښایسته ښایسته دعاګانې کړي. نو یو دعا یې پکې دا کړې ده چې رب اجعل هذا البلد آمنا یا الله دا وګرځوه دا ښار د امن والا وارزق اهله من الثمرات د رزق نه مخکې د امن دپاره دعا کړې ده. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رڼا سټوډیو لیدونکو اوریدونکو یو نوې موضوع چې هغې سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. زمونږ زمانه کې د بېحایي مسلې خلکو ته متوجه دي. مختلف مسایل دي چې په دې سلسله کې شیخ صاحب محمود جان سره به خبرې کوو. شیخ صاحب تاسو ته هرکلی وایو. جزاکم الله خیره وعلیکم السلام. شیخ صاحب محترم ډېر ستاسو ته هرکلی وایو او اهلا وسهلا ومرحبا ته مرګري ایریا ته په راتلو باندې الله دې ستاسو دا سعی قبوله کړي. د دین دپاره کومه خواري چې کوئ الله دې نور هم ستاسو صلاحیتونو کې اضافه وکړي. شیخ صاحب محترم یو مهم سوال نن سبا عصر کې د بېحایي ډېره سیوا ده. کوم اسباب یو مؤمنه کورنۍ چې ځان نسبت اسلام ته کوي چې هغه اختیار کړي او د دغه بېحایي نه بچ شي کوم اسباب دي چې سړی اختیار کړي؟ الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. شیخ صاحب محترم کوم تپوس چې تاسو وکړ ډېر قیمتي دی او د دې وخت مناسب دی. واقعي زموږ او ستاسو دا دور د بېحایي دور دی څنګه چې د الله نبي ویلي فتنې او بېحایي او ګناهونه به ډېرېږي او الحمدلله زموږ دین ډېر کامل دین دی او د هرې فتنې علاج یې موږ او تاسو ته ښودلی دی. د هرې ګناه نه د بچ کېدو علاج. بېحایي دا یو خطرناکه بیماری ده او قرآن او حدیث کې ډېر بد ویلې شوي دي. اگر زنا او بېحایي داسې ده چې دا رزق د انسان هم په دې باندې کمیږي د الله تعلق د انسان د زړه نه په دې باندې وځي او حدیث کې ورته اشاره ده کله ایمان هم د انسان نه سلب شي لا یزني الزاني حین یزني وهو مؤمن. ورګه د زنا تقریبا او د بېحایي 50 ضررونه علماو لیکلي چې سړی واوري واقع ډېر حیران کن خبره ده. خو مختصر به زه دا ویم چې د بېحایي نه چې انسان بچ کېږي یو بنیادي او مهم سبب هغه دعا ده چې موږ د الله نه وغواړو چې یا الله ته موږ د بېحایي نه د زناونو د فحشاو نه بچ وساته. ځکه یو دعا کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا دعا کوله اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. د عفاف سوال یې کړی چې الله موږ ته پاک دامني نصیب کړه. د مریم بیبي صفت الله په قرآن کې کړی چې دا هغه زنانه و احسنت فرجها چې د خپل عورت حفاظت یې کړی او د سورې نور کې الله موږ او تاسو ته ویلي دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. الله چې څوک بچ وساتي پاکي وساتي نو الله یې ساتي. موږ د الله نه غواړو چې الله زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي د بېحایي نه زموږ د بچو زموږ د زنانو زموږ د معاشرې. یو مهم سبب خو دغه شو دعا ده. دویم سبب دا دی چې کله د انسان دا زړه د الله په یېره باندې آبادي الله د هغه حفاظت کوي. د دې دپاره سورې یوسف دا یو واضح مثال دی د یوسف علیه السلام واقعه چون کې هغه بنده چې دا زړه د الله په یېره باندې آباد و الله د بېحایي نه وساته. د بېحایي دعوتونه هغه ته متوجه د زلیخې د طرفه د نورو زنانو د طرفه خو دعا یې وکړه او هغه جیل یې غوره کړه چې یا الله والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن. که ته زما نه دا کیدونه دې زنانو وانړې نو کیدای شي زه مایله شم. نو د الله په فضل به انسان بچ کېږي او دعا به کوي او د هغې سره سره خوف الهي چې دی دا د بېحایي نه د بچ کېږي. دا خوف دا یو کنټرولر دی د
ټول ګناهونو د بچاو د لپاره بنیادی ذریعہ ده. دریم د بهای نه سړی په دې باندې بچ کیږي چې په وخت باندې سړی خپل بچو له ودونه کوي. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم. الله چې کوم به واده خلک تاسو په معاشره کې نو اول تاسو په ټیم باندې نکاحونه کوي. دا د بهای د ختمولو لپاره یو مهم سبب دی. بل دا دی چې ډیر نکاحونه کول ځکه تاسو وګورئ د زنانو فیصدي زمونږ په دور کې ډیره ده د نارینهو په نسبت. نو کار سړی دویم او دریم څلورم وادهونه کې ډېرې زنانه به دا بې واده پاتې شي. نو دا د بهای د جوړېدلو یو بنیادي ذریعه ده. بل د بهای نه به موږ په دې بچ کیږو خاص کر ځوانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. ای د ځوانانو جماعته که څوک تاسو کې د نکاح طاقت لري د واده کې فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. دسه د انسان د نظر او د عورت حفاظت کیږي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. که د واده طاقت په حال د چانه نو د روزي نسی د سبب د شهواتو کنټرول راځي. او بل عقل چې کله د انسان کاملی نو دا انسان هم د بهای نه بچ کېدی شي. العقل الکامل ځکه دا هنده نه ده د ابو سفیان ښځه وه. دا کله چې رسول الله خواله زنانه رالی او بیعت یې کو نو د رسول الله څخه اوږدې خبرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو دا ویل چې تاسو به شرک نه کوئ. ویل دی ویل چې شرک موږ له څه پیدا راکړه دی باباګانو. بیا ورته دا خبره وکړه چې تاسو به بچي نه وژنئ. ویل یاره موږ خو نه وجل موږ را لوی کړه ربناهم صغارا وقتلتهم تاسو راله په بدر کې ووجل. بیا ورته دا ویل چې تاسو به د بهای نه او د زنا نه ځان ساتئ. نو دې زنانه یو ناشنا خبره کړې ده. ویل او تزني الحره اصل ښځه مونږ نه زنا کوي. سبحان الله ډېر عجیبه خبره ده ځکه چې کمسل خلک هغه زناونه او بهای نه کوي چې اصل انساني که هغه حوري که هغه مثلا نارینه یو که زنانه الله د بهای نه ساتي. او بیا ورته ویلي چې یاره تاسو به غلا نه کوئ. ویل ابو سفیان رجل شحیح دی مال پورا خرچه نه راکوي نو زما دپاره جایز ده چې زه د هغه د مال نه په پټه سالم. رسول الله ویل او خذي ما یکفیکي وولدک بالمعروف. نو دغه یو سبب د عقل کامل. بل چې د زنا قباحت انسان وپېژني چې دا زنا څومره قبیح شی دی. دغه علما وایي داسې یو عمل چې نه پکې د دنیا فایده یو نه د آخرت دا نه ده مګر زنا او بهای ده. نو په دې اسبابو باندې انسان د زنا نه بچ کېږي. بل دا چې د قرآن او حدیث تعلیم ځکه اکثر خلک جاهلان دي. الله د پیغمبر بیبیانو ته خطاب کړی دی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. چې ستاسو کورونو کې د الله کتاب لوستی کېږي حدیث لوستی کېږي دا تاسو یادوئ. کله چې بنده سره د قرآن او حدیث علم وي انشاءالله الله پاک دغه حفاظت کوي د بهای نه او د فحشاو نه. او داسې چې کله په بنده کې حیا دغه حفاظت هم الله پاک کوي. او داسې ډېر اسباب دي چې هغه موږ او تاسو خپل کو انشاءالله. امید دی د الله نه چې الله پاک زموږ او تاسو حفاظت وکړي. شیخ صاحب د میډیا څومره رول ادا کوي په فحشا خورولو کې او د ځوانانو په خرابولو کې؟ دې کې هم کلن تاسو یقیني دا خو لکه څنګه چې سورې نور باندې ما حواله ورکړه الله د هغه خلکو ته انتهایی سخت دمکی ورکړي ده. ان الذين يحبون الفاحشه هغه خلک چې په دې دنیا کې بهای خوري نو الله پاک هغه ته دا سزا ذکر کړي چې دای د فاره زه دنیا کې هم سخت سزا ورکوم او په آخرت کې هم سخت سزا ورکوم. په الذين امنوا په مؤمنانو کې چې څوک به خاص کر خوري نو خاص کر زمونږ استادو دا دور ډیر امتحاني دي ځکه چې په موبایل باندې زمونږ نوجوانان په هش ویډیوګانې ګوري تصاویر ګوري. او تاسو ګورئ د وخت کې د اکثر خلکو شکایت دا دی یاره جی زما حافظه کمزور شو څوک وایي زما نظر خراب شو څوک دا وایي چې زه مونځ او عبادت نشم کولی. دا ټول د بهای د اسبابو د کتو وجه ده ځکه چې قرآن کې الله د نظر د حفاظت دا فایده ذکر کړی چې سورې نور کې الله فرمایي مؤمنانو ته وایي تاسو د خپل عورتونو د نظرونو حفاظت وکړئ. وذلک ازکی لهم په دې به الله ستاسو تزکیه وکړي. د انسان زړه هغه پورې پاکېدی نشي تزکیه نشي کېدی چې څو پورې د هغه نظر محفوظ شوی نه. نو زه خپل نوجوانانو ته خصوصا دا وایم چې ټیک دا موبایل استعمالوي زموږ ضرورت دی لیکن د هغې سره په هغه څیزونه کتل ویډیوګانې تصاویر یا هغه شیر کول دا زموږ د تباهي ذریعه ده ځکه انسان به مړي او هغه د بهای اسباب او هغه ګناهونه به چلیږي. نو دا د انسان د آخرت د تباهي دپاره ډېر بنیادي د اسباب دي چې د انسان آخرت پې خرابېږي او دنیا هم پې خرابېږي صحت هم پې خرابېږي.
شیخ صاحب دغه موضوع کې موږ ته میسجونه خلک کوي چې ټول عمر مې ګنده فلمونه ګتلي، ځان مې خراب کړی، زناګانې مې کړي. نو داسې کس دپاره کومه مخرج شته دی، کومه لاره شته وتو دا د مایوسه شي که نه؟ نه جی د مایوسۍ خو دی کې څه خبره نشته. الحمدلله زموږ دین کې بهترین علاجونه شته. هغه دا دی چې دغه څیزونه چا شیر کړي نو حتی الوسه دې کوشش وکړي چې هغه ختم کړي، هغه ډیلیټ کړي په هره طریقه باندې چې د دې اسباب الحمدلله شته دی. بل توبه زموږ دپاره بس بهترین علاج دی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه دې وباسي. دا توبه داسې یو بهترین عبادت دی چې داسې زموږ دا ژوند حیات طیبه ګرځي، یو نوې زندگی تقریبا موږ او تاسو ته میلاویدی شي، نوې زندگی. نو توبه موږ وباسو، دا باقي ژوند موږ د عفاف او پاک دامنۍ کې تیر کړو. ځکه سلفو کې یو عالم دی هغه ډېره ناشنا خبره کړې دی، قسم یې خوړلی چې قسم په الله چې په دې عفت او پاک دامنۍ کې کم خوند دی که نه دا په بېحیایۍ کې نشته. شیخ صاحب دا معاشره کې چې موږ نن سبا اوسېږو خلک پریشانه دي، امن نشته دی. هر یو کس د امن نه وستلو لپاره مختلفې ټوټکې استعمالوي. څوک وایي دا فلانی کار به وکړي. شریعت موږ ته څه ویلي چې د الله په دې ځمکه باندې چې موږ ته امن نصیب کېږي څنګه به کېږو، د الله د عذابونو نه به څنګه بچ کېږو؟ ماشاءالله شیخ صاحب دا خو ډېر اهم سوال دی. موږ او تاسو دا دور داسې دی چې د ګناهونو په وجه مختلف عذابونه موږ او تاسو نو مصیبتونه دي، ټینشنونه دي، پریشانۍ، ډپریشن شکار دي خلک. قرآن کې او احادیثو کې د امن د راتلو دپاره چې سړی د دنیا د عذابونو نه او د آخرت د عذابونو نه بچ شي د دپاره ډېر ښایسته اسباب او ذرایع الله بیان کړي دي. امن د الله په نعمتونو کې د ټولو نه غټ نعمت. تاسو ته پته ده ابراهیم علیه السلام چې کله خانه کعبه جوړوله دغه وخت کې هغه ډېر ښایسته دعاګانې کړي. نو یو دعای په کې دا کړی ده چې رب اجعل هذا البلد آمنا، یا الله دا وګرځوه دا ښار د امن والا، ورزق اهله من الثمرات، د رزق نه مخکې د امن دپاره دعا کړې ده. نو دې نه معلومیږي چې امن دا ډېر یو لوی نعمت دی د الله پاک. او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دعوت شروع کو صحابو ته اولنې پیغام د امن ورکړی دی چې ان شاء الله امن راتلو والا دی. یو زنانه به د صنعا یمن نه حضرموت پورې روانه او د هیچا نه به نه هېرېږي سوا د الله نه، او د شر مخ نه به هم نه هېرېږي، په خپلو ګړو امن راتلو والا دی. په دې صحابه ډېر زیات خوشحاله شو. او یو حدیث دی ډېر مزیدار، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اصبح منکم آمنا فی سربه، چا چې داسې حالت کې تاسو کې سبا که چې دته امن و پقام قبیله کې، معافن فی جسدی او بدن روغ و بیماری ورته متوجه نه وي، او عنده قوت یومي دومره روزي وسوه چې بس د یوې ورځې ګزاره پې کېده نو فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، وګه دا پوره دنیا الله دله ورکړې اول نه اخره پورې. امن چې زمونږ او ستاسو په دې معاشره کې راځي یا موږ او تاسو د الله د عذاب او د پکړ نه بچ کیږو، بنیادي سبب د هغې دپاره یو دا دی ایمان دی او د شرک نه ځان ساتل. سورة انعام کې الله تعالی فرمایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان راوړي او بیا د خپل ایمان سره شرک ګډ نه کړي نو الله فرمایي د خلکو له امن دی او دوی په سمه لار دي. نو دا زیری موږ او تاسو ته رب العالمین را کړی دی. دغه شان د سورة صف کې الله فرمایي هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تاسو ته داسې یو تجارت او کاروبار نه درښیم چې تاسو د دردناک عذاب نه بچ کړي. په الله ایمان راوړئ، په ورځ د آخرت ایمان راوړئ، جهادونه وکړئ په خپلو مالونو او نفسونو. دا د تجارت تذکره وایي ځکه کړی و چې عثمان بن مظعون رضی الله عنه دا تپوس کړی، دا آیت د هغه په جواب کې نازل شو. بل امن چې موږ او تاسو ته میلاویږي د سورة انفال کې یو دو اسباب الله په یو آیت کې ذکر کړي دي، استغفار او د نبی موجودواله. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نه دی الله تعالی چې د خلکو له عذاب ورکړي نبی چې څو پورې ته موجود دي، او نه دی الله دوی له عذاب ورکوونکي کله چې دوی بخښنه غواړي. استغفار د نبی موجودواله دا د عذابونو د دفعی د فار سبب د امن په انسان ته ملاوي. دغه شان د سورې نساء کې الله فرمایلی دی ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. الله تاسو په عذاب څه کوي که چېرته تاسو د الله شکر ادا کوئ او ایمان راوړئ. شکر او ایمان دا هم د عذابونو د بچاو ذریعه ده. څوک چې ذکر د الله ډیر کوي، معاذ ابن جبل رضی الله عنه یو روایت کې راغلی دی
ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب الله من ذکر الله. انسان داسې یو عمل نه دی کړی چې دله ډیر نجات ورکوونکی ما سوا د ذکر د الله نه. ذاکر انسان ته چرته مصیبت نه رسی. دا تاسو تجربه وکړئ چې یو څوک ډریوینګ کوي، ګاډی چلی ډریور دی او د خپل مثلا ګاډي ته د خطو او د سفر چې کومې دعاګانې دی هغه ووایي، په دې لارم ذکر کوي، ان شاء الله الله دغه حفاظت کوي د دې ذکر په وجه باندې. ډېر مصائب چې موږ او تاسو نه الله اړوي دا په دې وجه باندې چې موږ او تاسو ذکر کوو، هر وخت الله یادو او همیشه چې انسان د مصیبت رسېدلی د دې وجه نه چې د غفلت کړی د الله د ذکر نه، غفلت عن ذکر الله، د سره شیطان هم په انسان مسلط کیږي. نو دا هغه اسباب دي چې په دې باندې موږ او تاسو ته امن ملاوي. قرآن کې ان شاء الله چې داسې موږ سوچو کو نور هم ډېر اسباب شته دی د امن دپاره چې په هغې سره بنده ته د دنیا او د آخرت د عذابونو نه امن ملاویږي، د مشکلاتو او ټینشنونو نه ورته امن ملاویږي. شیخ صاحب همدې سره تړلی یو موضوع چې فتنه، جی فتنه څه ته ویل کېږي شیخ صاحب؟ څنګه انسان د فتنو نه بچي؟ کوم اسباب سړی اختیار کړي؟ واقعي زموږ دور د فتنو دور دی او دغه فتنې دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې پیشنګویانې کړې وي او هغه بالکل صادقې شوي. فتنې خو شیخ صاحب دومره دي چې هغه تقریبا د حساب نه وتلي دي، سړی شمارلی نه شي. فتنې ښه معنا چې علماو کړې ده دا ده چې فتنه هر هغه شی دی چې سړی د الله او د رسول نه او د آخرت د تیارۍ نه اړوي. کله یو حلال څیز هم کیدی شي او چې کوم ناجایز څیزونه دي خو خامخا فتنه ده. خو مهم بحث دا دی چې موږ به د فتنو نه څنګه بچ شو. نو د فتنو نه د بچ کېدو دپاره یو بنیادي سبب هغه په الله سره پناهي طلب کول دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ویلي تعوذ بالله من الفتن، تاسو پناهي وغواړئ په الله سره د فتنو نه، ما ظهر منها و ما بطن، که ښکاره که پټي. دا دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته کوله، اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. دعا فکار ده. دویم د فتنو نه چې انسان بچ کیږي نو په دې بچ کیږي چې د قرآن سره زموږ تعلق ډیری. دا د فتنو نه د بچاو ضامن کتاب دی قرآن کریم. او یو حدیث دی صحیح البخاری کې عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنهما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کیف بک اذا بقیت فی حصالة من الناس مرجت عهودهم و اماناتهم واختلفوا هكذا. وستا به څه حالي چې ته به داسې خلکو کې پاتې شي چې هغه هسې خس و خاشا کې د حصالۍ د ډیرانه خزلی او د هغو لوزونه به مو ګډوډي او امانتونه دی به هېڅ لحاظ نه کوي او اختلافات به کوي داسې د هغو ته یو بل کې ورکړي، مشتو ګریوان به اختلافات به وي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله فما تأمرنا، داسې حالات چې راشي ته موږ ته څه حکم کړي؟ ویل خذ ما تعرف ودع ما تنکر، بس هغه څه واخله چې ته پیژنې او هغه څه پرېږده چې ته ناشنا ګڼې. هغه چې موږ پیژنو قرآن او حدیث کې صحیح په هغې باندې به موږ عمل کوو، زموږ سلف په څه باندې عمل کړی په هغې به عمل کوو. دا د فتنو نه د بچاو ذریعه ده چې څه شی ناشنای هغې نه موږ ځان ساتو. بل د فتنو نه انسان په دې بچ کېږي چې فتنو نه موږ ځان لرې ساتو. ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. دا درې ځل رسول الله د الفاظ ویل چې نیکبخته انسان هغه دی چې د فتنو نه لرې وساتلی شي. فتنو کې به موږ کار نه لرو. لکه یو حدیث کې دي چې اخره زمانه کې به فتنې راشي نو په دې کې چې کم انسان ناست دی دا به د روان نه غوري او چې کم روان دی دا به د هغه منډې وهونکي نه غوري. کم چې ساعي دی نو دغه نه معلومیږي چې فتنو کې موږ او تاسو کار ونه لرو، د هغې نه ځان لرې وساتو. انشاءالله الله به زموږ حفاظت وکړي. بل دا دی چې موږ او تاسو په عبادتونو کې ځان مصروفو. بادرو بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رسول الله تاسو جلتی وکئ نیکو اعمالو ته د فتنو د راتلو نه مخکې چا به د شپې د تورو تیرو په شان فتنې وي. سار به یو سړی مؤمن ماښام چې خبرېږي به کافر شوی، ماښام به مؤمن سار به کافر شي. یبیع دینه علی عرض من الدنیا، خپل دین به د دنیا په سامانونو او پیسو باندې خرڅوي. نو دې حدیث کې ترغیب دی دې ته چې تاسو نیکو اعمالو کې وخت تېروئ. رسول الله صحیح البخاری کې حدیث دی وی د شپې د سیر حالت کې رافاسد او به او فرمایل چې بیګا ماته الله د فتنو خبر راکړ، ډېرې فتنې نازلې شوې او دا خبر یې راکړه چې ستا امت باندې به خزانې راکولاویږي، پراخي به راځي. نو ویل څوک دي چې دا کوډګو والا بیبیانې رافاسي؟ من یوقظ صواحب الحجرات. وی ام سلمې رضی الله عنها ته ترغیب ورکړو چې ته ورشه دا نورې بیبیانې رافاسوه.
نو دغه حدیث کې محدثین ویلي دي چې رسول الله بیبیانې ولې راپاسي ځکه د فتنو خبر ورکړی شوی دی او اکثر فتنې د زنانو نه پیدا کیږي نو د وجه نه زنانه راپاسي چې دوی په عبادت کې مصروف شي د فتنو نه به الله وساتي او دا پیغمبر بیبیانې د امت مشران دي نو نور زنانه و به دغه په قدم باندې قدم ږدي په دې سړی د فتنو نه بچ کیږي بل دا دی چې فتنو نه سړی په دې بچ کیږي چې کله یو حادثه راشي یو مسله راشي په دې کې موږ علما ربانیونو ته مراجعه وکړو ځکه چې علما وایي فتنه چې لا نه راغلي دی ته پته لګي چې دا فتنه ده او عوام یې هله وپېژني چې کله هغه تېره شي علما له الحمدلله الله بصیرت ورکړی یو مسله رااله په هغې کې امیانو خلکو له نه په کار چې هغې فتوې ورکړي تیزي وکړي بلکې علماو ته رجوع وکړي چې کوم د قرآن او حدیث تابعدار علمای حق پیژندونکي علمای نو انشاءالله دې سره موږ د فتنو نه بچ کیږو بل یو عجیب حدیث شیخ صاحب رسول الله فرمایلی دی چې په هغې سړی د ټولو فتنو نه بچ کیږي عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه رسول الله نو تپوس وکړو چې یا رسول الله من نجات فتنو نه د نجات ذریعه څه ده 3 اسباب یې ورته وښوده یو ته دا ویلی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې یو املک علیک لسانک ته د خپل ژبې حفاظت اکثر فتنې انسان ته دا ده ژبې د غلط استعمال د وجې نه جوړېږي او بل دا دی ولې یسعک بیتک کور دې تا ته پراخه ښکاره شي د فتنو په وخت کې ډېر ګرځم چې څوک ډېر ګرځي فتنو کې ډېر واقع کېږي او وفکې علی خطویاتک په خپلو ګناهونو همیشه جاړه ندامت پې کوه پښیمانتیا پې کوه کم انسان چې په ګناهونو جاړي نو دا انسان الله د فتنو نه ساتي او اخیری علاج دا دی چې مرګ انسان له د ایمان په حالت کې راشي نو بس په دې مرګ مؤمن د ټولو فتنو نه ختم بچ کېږي او هغه انسان بختور دی چې څوک د ایمان سره لاړ نو بس د فتنو نه بچ شه تاسو وګورئ زموږ ډېر مشایخ الحمدلله د الله د دین خدمت یې وکړو فتنې اړه هم نه لیدي او د دنیا نه لاړ د ایمان سره لاړ الحمدلله او د قرآن او حدیث د خدماتو سره او اوس زموږ په دې دور کې فتنې ډېرې دي الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي شیخ صاحب رزق نن سبا خلک ډېر پریشانه کړي موږ هم زیادت غواړو ټول خلک غواړي څوک د رزق زیادت دپاره تعویضونه ښیي چې لکه تعویض ورته وکړم مال به ډېر شي شریعت کومې لارې موږ ته ښودلي د رزق کې د برکت دپاره شیخ صاحب چې هغه ملګرو ته وضاحت دا یو مهم سوال دی شیخ صاحب واقعي د وخت کې د رزق مسلې خلک ډېر زیات پریشانه کړي دي او د هر سړي په خولې شکایتونه دي یاره جي بېروزګاري ده مارکیټ خراب دی حالات خراب دي نو د رزق د فراخۍ دپاره ما یو رساله کتلې وه د شیخ فضل الهي د لاهور چې کوم عالم دی حفظه الله هغوی یو رساله لیکلې ده مفاتیح الرزق پی ضوء الکتاب والسنه چې د رزق چابیانې څه دي د قرآن او حدیث په رڼا کې ما په یو 2 خطبې هم بیا کړې وي نو داسې اجمالي او څو اسباب چې زما ذهن کې هغه به زه ووایم نو یو هغه دا ویلي دي چې رزق د انسان چې پراخه کېږي دا په شکر باندې شکر لئن شکرتم لازیدنکم الله یقیني وعده که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کوئ زه به تاسو له وخت په وخت ډېروم او دویم د رزق دپاره بهترینه ذریعه تقوا ده ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب د دې آیت په باره کې مفسرین ویلي چې دا اوسع آیت فی القرآن ډېر پراخ آیت دی په قرآن کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په قرآن کې ماته یو آیت معلوم دی لو اخذ الناس بها لکفتهم خلکو په عملو کو بس دا یو آیت مولا کافی دی تقوا چې د سره رزق د انسان پراخه کی بل سبب د رزق د پراخۍ دپاره هغه دا دی چې موږ صدقې ډېرې کوو د صدقې سره الله پاک په انسان د رزق لارې راکولاوي دغه شان نکاحونه دام د رزق د پراخۍ سبب د یکونو فقراء یغنهم الله من فضله عمر رضی الله عنه وی دا ویل عجبت لمن يبتغي الغنى بدون النکاح زه تعجب کوم په هغه چا چې د مالداري طلب کوي بغیر د نکاح نه حج او عمره دام د رزق د پراخۍ سبب دی تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب تاسو پر لپسې حج او عمره کوئ دا ګناهونه هم ختمي فقر هم ختمي اشتغال تفرغ للعباده چې سړی د الله بندګۍ ته ځان فارغ کی حدیث قدسی دی ډېر خوږ حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی ویلي دي یا ابن آدم تفرغ لعبادت اے د آدم زوی ته زما د بندګۍ ته ځان فارغ کا نو املا صدرک غنا واسد فقرک ستاسو سینه به د مالدارۍ نه ډکه کم او غریبي به ختمه کم څومره ښکلی علاج دی و ان لم تفعل او کدا کار دی ونه کو ملأت یدک شغل ولا مسد فقر لاسونه د همیشه د دنیا په کارونو کې مصروف وي او غریبي او غربت دا به ختمیږي نه اشتغال بالعبادت دغه شان هجرت دام د رزق د پراخۍ سبب دی
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا. یعنی د اوسېدو ځایونه او پراخي دا به د انسان منده کی. توکل علی الله دې سره د انسان رزق پراخه کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. وي که تاسو داسې توکل په الله وکړه لکه مارغانو چې توکل په الله کړی دی دا حق څنګه داسې توکل وکړه څنګه چې توکل حق دی نو داسې روزي به الله درکړي لکه مارغانو له چې ورکړي. هغه سار راپاسي د جالو نه د جزورو خېټه کې هېڅ نه او بیا واپس ماړه راځي. دا د توکل د وجې نه داسې نور اسباب هم شته دی چې د هغې په وجه زمونږ او ستاسو رزق دا پراخه کېږي. زمونږ شیخنا المحترم شیخ امین الله حفظه الله هغه په دې باندې کتاب هم لیکلی د رزق د پراخۍ اسباب. نو زه د ټولو مسلمانانو ته دا وایم او خاص کر مسلمانانو ورونو ته خویندو میندو ته دغه کتاب پښتو کې لیکلی شوی دا مطالعه کوي انشاءالله دی وخت دا کم مشکل او زمونږ شکایت دی دا به الله حل کړي. شیخ صاحب منځونه مونږ کوو هغه خوند هغه مزه زموږ په عبادتونو کې نشته. یا خو منځونه بیخي تیز دي چې ټونګې لګولي او که څوک یې لږ سلو هم کوي هغه داسې طریقې سره کوي چې هغه قرائت ته فکر نه وي چې سمې ولوسته په سجده کې مې کومه دعا ولوستله. نو کوم اسباب دي چې سړی هغه اختیار کړي په دې منځه کې خشوع سړي ته راشي؟ دا حقیقت دی شیخ صاحب. منځو کې دوه څیزونه دي. یو د منځه ظاهري ډانچه ده څنګه چې د الله نبي موږ او تاسو ته ویلي صلو کما رأیتمونی وصلي. او دویم په دې مانځه کې دننه یو بل څیز دی هغې ته روح الصلات وایي هغه خشوع ده. دا خشوع په مانځه کې دا فرض ده په مانځه کې هم فرض ده. بهر د مانځه نه هم پکار ده چې مؤمنانو کې عاجزي وي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله فرمایي چې مؤمنان کامیاب دي دا کسان دي چې منځونو کې خشوع وي. خشوع دا رسول الله یو پیشنګویي ورکړې وه چې اخره زمانه کې اول څیز چې اوچتېږي نو خشوع به اوچته شي. وایي ته به یو ډک جومات ته داخل شي خو لا ترى فيه رجلا خاشعا ته به داسې سړی ونه وینې چې په خشوع باندې مونځ هر سړی به دا کوشش کوي چې د بل نه مخکې ووتې. خشوع په مانځه کې چې پیدا کېږي یو ذریعه د هغې دپاره دا ده چې موږ د مانځه معنا هغې باندې ځان پوه کړو. مانځه په معنا کې بیا سوچ وکړو ځکه چې کله سړی د مانځه په مقصد او معنا نه پوهېږي هغې به خشوع څنګه راشي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلي دي لیس لک من صلاتک الا ما عقلت. ستا مونږ نه قبلیږي مګر هغه به قبلیږي چې کم معنی ته پوه شي. بل خشوع په مانځه کې په دې هم پیدا کېږي چې سړی تعدي نه کوي په قلاره باندې مونځ کوي. په دې هم پیدا کېږي چې مجاهدې صفت موږ او تاسو کې وي. ځکه دا خشوع اوله کې ګرانه سړي له زور ډېر ورکوي خو چې مجاهده دې وکړه لږ سجده کې به تکلیفي قیام کې به تکلیفي بیا به درته ایسته الله پاک اسانه کړي. د نیکۍ کې دا طریقه ده چې اوله کې ګرانه وي خو بیا الله بنده ته اسانه وي. ومن یقترب حسنة نزد له فیها حسنا. بل علما وایي چې تاسو همیشه په دې رکوع سجده کې یو ذکر مه کوئ تنوع فی الاذکار فی الادعیه. ځکه چې همیشه سړی یو ذکر کوي څه دا زړه د انسان سخت شي او داسې په بې پروایي سره وایي. الحمدلله په دې مانځه کې تنوع الاذکار دا شته دی. رسول الله موږ ته اذکار ښودلي دي. رکوع کې سبحان ربي العظیم هم شته سبوح قدوس رب الملائکة والروح دغه کله سړی وایي. سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي دا ذکر او دعا ده چې رکوع سجده دواړو کې سړی ویلی شي. داسې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دا دعا ده د په ځای نورې دعاګانې اللهم انی ظلمت نفسي دا دعا راغلې ده بله دعا راغلې ده. نو دا اذکار چې سړی داسې بدلی را بدلی دې سره هم خشوع پیدا کېږي. بل د الله نبي موږ ته دا ویلي دي چې تاسو کله مانځه ته ودرېږئ نو ځان پوره فارغه کوي. که سړی ډېر وږی دی دا به ډوډۍ مخکې خوري مونځ به وروسته کوي د خشوع د حفاظت دپاره. او داسې دروند دی دی به اول خپل حاجت پوره کړي او داس په تازه کې بیا به ودرېږي ولې د خشوع د حفاظت دپاره. ولا هو یدافع الاخبثان. نو دې سره او بل د الله نبي دا یو ښکلې نسخه ښودلې ده چې صل صلات مودعین. ته داسې مونځ وکړه چې ګویا کې ته دا خلک رخصتې. دې حدیث نه اشارتن دا معلومیږي چې 5 وخته موږ له پکار دي چې موږ مرګ یاد وساتو چې پس دا خیره مونځ مې دی. نو چې هر کله سړی دا وګڼي چې دا زما خیره مونځ دی د کې به څونه خشوع او څومره دهان او عاجزي به پیدا کېږي. او بل د الله یره ده چې کله د انسان په زړه کې د الله یره دې سره هم خشوع په منځه کې پیدا کېږي. او داسې نور اسباب هم شته تقریبا زموږ د مشایخو 15 پورې اسباب ویلي چې د هغې د وجې نه د انسان په دې مانځه کې خشوع دا پیدا کېږي. بل دا سړی د مانځه له راځي لږ وختي راشي
ولکه سړی رامنډه کې او سم 10 په فرض ودرېږي او سا لنډې او سا لنډه کېږي نو کې خشوع نه راځي. د دې فرض منځونه مخکې موږ ته شریعت دا ویلي تاسو نفل کوئ سنت کوئ د دې دپاره چې د فرض ته خشوع پیدا شي سړی په خشوع باندې وکړي. بیا که د خشوع کې کمی راشي نو وروسته یې موږ ته اذکار ښودلي چې تاسو د اذکار ووایئ او دې دپاره چې کمی پوره شي نو دا یو څو اسباب دي چې د هغې د وجې نه مانځه کې خشوع انشاءالله پیدا کېږي. شیخ صاحب محترم یو بل سوال چې زمونږ په دې ایمانونو کې هغه حلاوت په طاعاتو کې هغه حلاوت نشته کوم چې صحابو کې وو. لکه په یو غزوه کې د نبي صلی الله علیه وسلم صحابي دی هغه جنګیږي ورته وایي دی دغه شاته غرو شاته زه د جنت بوی ځم داسې ایمان زمونږ نشته چې هغه عملونه کوو داسې خوند راکړي مزه دې واخلو هسې لږه لږه ربوټ په شان دې بس عملونه دې کوي او ورزش دا حقیقت دی شیخ صاحب زمونږ عبادتونو کې حلاوت هغه ایمان کې چې کوم حلاوت اوس دې دور کې هغه نه ښکاري الا من شاء الله. که ستاسو خیلي یو سړی او هغه د روټۍ ته زړه نه کېږي د ډاکټر ته مراجعه کوي چې ډاکټر صاحب روټۍ ته مې زړه نه کېږي یا روټۍ خورمه خو دا روټۍ ماله څه خوند نه راکوي نو ډاکټر ورته بیا علاج ښیي. نو دغه شانه دا د عبادتونو او د ایمان حلاوت هم د ډېر کرت موږ منځونه کوو تلاوت کوو ذکر کوو خو داسې خوند د موږ او تاسو ډېر وانلو هغه پیدا موږ ته میلاو نشي چې کومه په عبادت کې ده یا د قرآن ذکر قرآن په لوستو کې ده یا په ذکر کولو کې ده. دا حلاوت په عبادتونو کې دا ډېر یو ضروري څیز دی دې دپاره ډېر ذرایع دي چې د هغې د وجې نه په عبادت کې حلاوت پیدا کېږي. یو حدیث کې 3 اسباب راغلي دي چې دا څوک اختیار کی نو الله دته د ایمان حلاوت نصیب کوي. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا چې د ایمان مزه به هغه څوک وسکي او وسکلا چې څوک به دې راضي شي چې زما رب الله دی اسلام می دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی. دغه شان حدیث کې دي ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان 3 خوونه دي چې شاکرال د ایمان حلاوت به الله ته نصیب کوي. یو دار چې الله او رسول دته د ارچا نزيات محبوبي بل دار چې د چا سره محبت کوي د الله د فارې کوي بل دار چې کوپر ته واپس تلل د دسي بدګنی لکه اور ته د غورځیدل پس دا نه چې الله ته نجات ورکړي دي. نو دا شپږ ذرایع شو چې د وجنه په ایمان کې په عبادت کې حلاوت پیدا کیږي. او د یو عالم قول له شقیق رحمه الله وای چې من شکا مصیبتا الی غیره نزع الله منه حلاوت الطاعه چې چا د مصیبت شکایت غیر الله ته وکړو دنه بل الله د عبادتونو حلاوت والی په کار د زموږ څه ضرورت راځي د شپې راپاسو الله ته وایو چې الله زه قرضدار یم بیماری ده بل مشکل له بل له نو الله په دې خوشحالي او په دې ډیر الله خفه کېږي چې یو مؤمن یو موحد انساني او د انسانانو تخپل شکایتونه کوي انما تشکر رحیم الی الذی لا يرحم. او دغه شان یو حدیث ته صحیح مسلم کې چې ما من مؤمن ينظر الى محاسن امرأة اول مره ثم يغض بصره الا احدث الله له عباده يجد حلاوتها او كما قال عليه الصلاه. یو زنانه په لار روانه ده او پاغه د انسان نظر پرې ووت او د پوري خپل نظر خکته کړه الله د یری د وجنه او د انسان په عبادتونو کې به الله حلاوت پیدا کړي د نظر د حفاظت په وجه باندې. شیخ صاحب محترم موانع د اتباع د رسول الله ډیر خلک مونږ ګوري شیخ صاحب مدرسو کې سبقونه وي اته کاله شل کاله شیخ الحدیث نسبت مرتکی خو په اصل کې خپل د حدیثو یا د نبی سم د اتباع او مانع ګرځي هغه یا د خلک چې اخر عمر کې د نبی سره مقابله ته ورځي کې څه اسباب دي چې هغه سره ځان بچ کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اتباع په مقابله کې ونه درېږي. شیخ صاحب واقعي شیخ صاحب د وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ډېر خلک نه کوي د الله د نبی په طریقو پسې خاندي استهزاء او ټوکې پسې کوي. د دې یو بنیادي وجه ماته جهالت ښکاري چې موږ د نبی شان نه دی پیژندلی علیه الصلاة والسلام. که موږ تاسو چېرته د الله د نبی شان وپېژانده نو بیا به د هغه تابعداري موږ او تاسو ته ډېره زیاته اسانه شي. علما وایي لو سکت الجاهل لقل الاختلاف که جاهل چپ شو اختلافات به ډېر کم هم شي. ډیر خلک ټیک د زد او عناد بم کوي خو ډیر خلک د الله د نبی د شان نه جاهلان دي چا پوهه کړي نه دي په صحیح منهج باندې. نو ضرورت د دې چې هغه موږ پوهه کو چې زمونږ نبی الله ډیر لوی شان ورکړی دی
لکه حدیث کې دی چې الله ملائک راولېږل تله ورسره وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د 3 کسانو سره وتاله دی پې درون شو بیا د 10 سره بیا د 100 سره بیا د 0 سره دی به درنېده نو هغه یو ملائک بل ته وایي چې که د ټول امت سره وتلې هم دا به پې درنېږي دا درونوالی د څه دی نبي زموږ په شان بشر او انسانو خدای نبی الله دغه خبرې له یو وزن ورکړی دی الله له یو شان ورکړی دا دغه درونواله په کار دی الله د نبی خبرې د شان موږ درنې وګڼو دار چا په خبره مقدمه وګڼو بل خلک چې د رسول الله تابعداري نه کوي بل وجه زد او عناد دی د وخت اکثر بدعتيان د سری چې خو ته د مسلې معلومه دي د بخاری دایم وای مشکات وای احادیثو کتابونه وای خو هغه زد او عناد دای منکړي د الله د نبی د تابعداري نه کله کله حسدي لکه يهودو حسد کو د حسد د وجه نه د الله نبی نه مانه کله تکبر د تکبر د وجه نه سره د اتباع رسول نه منکیږي او کله کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري چې انسان نه پاتې کیږي نو دا د تقلیدونو مقلدونو په وجه باندې یو امام سره راونی شو د علی بن دیا پورې رب زبر د خبرې منم نو د الله د نبی ډېری طریقې ډېر حدیث بدنه متروک العمل پاتې شي تقلید دا د اتباع رسول دا ډېر لوی دشمن دی په دې وخت کې ډېر غټه فتنه ده خاص کر تقلید شخصي بل دا دی چې د رسول الله تابعداري د خواهش پرستی د وجه نه ډېر خلک نه کوي خواهش پرست چې رزب ځان دونه لکه اکثر تاسو ګورئ د وخت کې کافر هغه دین اسلام ولې نه مني یاره په دې کې پابندۍ ډېرې دي یاره دا چیز به نه خوري د پلان کې ځای ته به نه ځي پلان کې څه به ورانه کې داسې به کینې داسې به مونځ کې داسې به اودس کې په دې طریقه به اوده کېږي پاڅېږي یاره دا پابندي دی آزاد خیالي غواړي نو خواهش پرستی دا بنیادي سبب دی د اتباع رسول دا یو ډېر لوی مانع دی خواهش پرستی او کله کله شیخ صاحب د سیم کېږي چې کله ګناهونه انسان ډېر کوي د ګناهونو په وجه د الله د نظر وغورځي الله ول به د خپل نبی د تابعداري توفیق نه ور کوي او حل لري چې د رسول تابعداري د ټولو اعمالو د قبولیت د فار بنیادی شرط دی زمونږ هیڅ عمل هغه پورې الله ته قابل قبول نه دی جنت تتلې نه شو د الله محبت مونږ ته نشي ملاوي دی چې سو پورې مونږ د خپل پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کړی نه شیخ محترم امام مهدی متعلق بعض خوا گمراه لري چې انکار پوره کوي د متعلق د ملګرو ته وضاحت وشي د پورې کې صحیح حدیث ته چې امام مهدی برازي مونږ صرف تکیه غوښنه کیدو کنه د بشارت نبی رسول الله ورکړي دا خو واضحه خبره ده الحمدلله په حدیثو کې مهدی هغه چاته وایي چې هغه ته هدایت کړی شوی لکه جریر ابن عبد الله رضی الله تعالی رسول الله لګه د ذل خلصه د بود د ماتولو د فاره هغه شکایت وکړي چې په اس نشم ټینګي نو د سینه کې ول سوق ورکو اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا الله دې مضبوط کا او هادي او مهدي وګرځاو دا شان زمونږ د خلفاو په باره کې راغلي دي خلفای اربعه چې تاسو فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من دا ټول مهدیانو دا په عامه معنا مهدیانو او بل خاص امام مهدی دی چې دا به ان شاء الله د عیسی علی السلام نه مخکې راځي دا غي په احادیثو کې ډېر علامې ذکر شوي دي امام مهدی نه پیغمبر دی نه ملائک دی عام انسان دی زمونږ په شان یو نیک انسان دی او دا بدسي چې په تقوا او دینداري ډېر مشهور نه حدیث کې دي چې یصلح الله په لیله په یو شپه کې الله د اصلاح او استبدای راوځي او داسې وخت کې بدای راوځي چې یو بادشاہ به مړ شي اختلاف به پیدا شي نو بیا په پوری ناڅاپه د سره خلق بیعت وکي او دا نبی علیہ السلام وی من عترتی زما د اولاد نه به اسمه ک اسم نوم به زما د نوم پشانې محمد یا احمد د پلار نوم هم زما د پلار د نوم پشانې او داغه په باره کې دام راغلی دي چې داغه د تنده او مخ دا ډېر روخانه پوزه به اوچتای او رسول الله صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي چې دا باغه وخت کې راوځي چې د ازمکه کله د ظلم نه ډک شي نو دی به بیا راشي بیرته به د ازمکه د عدل نه ډک شي او پراخیانی به الله پاک راولي د امام مهدی د راتلو سره د عیسی علیه السلام د راتلو سره پراخي به راځي عدل او انصاف به راځي دومره پراخي به چې د یو ګړی بيزي په پوي به پوره قبيله مړی انار بدوم رغټ کیږي چې داغه پوسټه کې چې داغه نه بخل کو چوپال او څپر جوړ کړي لاندې بتناست او دا زهريلي زناور دا به وچی چل نه کوي حتی يتمنى الاحياء على الاموات چې دا ژوندې خلک به دا ارزو کوي چې کاش کې زمونږ د مشران ژوندې وي او دا برکات لیدلې وي نو دا به تقریبا وکالي او خلافت وکړي
او jihad به کوي دعوت به کوي او عدل نظام چې دا به قایمي الله دې زمونږ په ژوند کې راولي موږ ډېر زیات ارزو او تمنا لرو لکه چې د وخت کې موږ د ظلمونو نه تنګ شوي او د غزې او د فلسطین د ځمکه باندې تاسو وګورئ آهونه دي چغې چغارې دي بس خلک هم دغه په انتظار دي نور د دنیا ټول حکمرانان وده دي او که امام مهدي راشي نو ان شاء الله د مسلمانانو دا حاجت به پوره شي او دا پریشانیاں به ختم شي شیخ صاحب محترم په اخر کې د ملګرو ته یو خاص نصیحت بس نصیحتونه خو څه نصیحت به وکړو او سلف ما یو ذهن ته مې دا خبر رااله سلف علما چې هغوی به یو څلور وصیتونه وایي ملګرو ته همیشه کول چې د خیال ساتئ یو به دا ویل چې تاسو په خپل ژوند کې د دې شکر نه مه غافله کېږئ همیشه د الله شکر ادا کوئ ځکه چې د سره هر نعمت الله ډېروي که علم د علم الله ډېروي که مثلا مال د هغه الله ډېروي او هر صلاحیت کې د انسان اضافه پیدا کیږي لئن شکرتم لازیدنکم وسلف بداویل چې د شکر نه مغافله کیږي غنی تاسو په د نعمت د زیادت نه محروم شئ دویم نصیحت پیدا کو چې تاسو د استغفار نه مغافله کیږي ځکه چې استغفار سو کوئی نو الله پاک د هر قسم عذابونو نه بچ ساتي او دریم بداویل چې د دعاګانو نه مغافله کیږي تاسو هر حاجت چې راځي بس الله ته پیش کوئ څوک چې د دعا نه غافل شي د استجابت د دعا نه الله محروم کوي او څلورم نصیحت مې دا چې موږ او تاسو به د خپل محسن او مهربان رب نه چرته نه غافل کیو او همیشه یادو ځکه الله موږ او تاسو ته ویلي دی ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم چې دا خلکو په شان مکیږي چې الله یې کړو الله ولدا سزا ورکړه چې الله ته خپل ځانونه یې نو په کار دا چې موږ او تاسو خپل الله همیشه یادي زموږ دعوت کې د الله د تعلق خبرې ډېری د توحید بیان ډېری د شرک رد ډېری او دغه شان د اذکار شریعت د دې لپاره مقرر کړي دي د هر موقع او د محل چې موږ خپل الله یې نشي هغه انسانان تباہ او برباد دي چې خپل الله یې کړي دي نو دا څلور خبرې زما ټول ملګرو ته نصیحت او وصیت دي ځان ته مم دي چې دا څلور خبرې په ژوند کې همیشه موږ یاد ساتو او به همیشه د الله شکر ادا کو ناشکری به نه کو استغفار به ډېر وایو ځکه رسول الله وایي چې هغه انسان په قیامت کې ډېر خوشاله چې صحیفه کې استغفار ډېری بل دار چې دعاګانې به ډېرې کوو ځکه دعا هغه څوک ډېره غواړي چې د چا زړه نرمي ابراهیم علیه السلام اواه او حلیم الله دغه صفت بیان کړی وجه دا ده چې هغه دعاګانې به ډېرې زیاتې کولې او بل دار چې خپل مهربان او محسن رب دا به نه یرو الله دې موږ ته خپل دیدار او ملاقات نصیب کړي او الله پاک دې زموږ او ستاسو امین او محبت د خپل رضا د فارو وګرځي او الله رب العالمین دې موږ ټول په جنت کې ملګری کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جزاك الله خير شيخ صاحب ډېر مهرباني Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.